امریکا د خوا فشار راځي که د افغانستان د خوا همیشه فشار راغلی دی د مذهبي خلک ورمخته کړي دي د مذهبي احزاب یې مخته کړي دي او دوی ته رسوخ ورکړی دوی ته سلاوي ورکړي دوی ته پیسې ورکړي دي دوی ته معنا سټیج په پاکستان کې ورکړی او د مذهبي احزابو چې افراطي احزاب دي او سلادار احزاب دي بیخي دوی ځان ته داسې ملیټري وینګ لري ملیټري بخش لري اوس دغه خلک خپله برته تهدید سوي دي د پاکستان اسټابلیشمنټ ته اوس نو پاکستان په یو بد حالت کې دی که چیرې قاطع تصمیم ونیسي چې د مذهبي احزابو سره دی داسې قاطع نظامي برخورد وکړي هم امکان لري چې پاکستان راچپه کړي د مذهبیونو که ټولو سره راګډ سي امکان د دې سته سل په سله کې د پاکستان حکومت نه پوځ یې بسته راچپه کړي او که چیرې دا کار ونه کړي خو د یو ګروپ دغه افراطي ګروپونه الریډي د دې سره اکټیولی په میدان د محاربه کې جنګ کوي نو که دې ته مدارا وکړي دا به څنګه سي یعنې واقعا چې زه ګورم که زه یو پاکستانی جنرال وای نن ماته به دا تصمیم ګیري ډېره مشکل وای چې 50 کاله م پر یو شي باندې سرمایه ګذاري کړې دونه غټ سوی دونه دغه سوی چې اوس هغه ستا سره ځان سیال نیسي نه او که غواړې چې مړی کې هم خطر په دې کې سته او که ژوندی پرېږدې خو د خطر دوامداره پر تا باندې سته نو زه فکر کوم چې دا جنګ به غټ سي دا به ډیر سي 2024 په پاکستان کې به داسې یو کال لکه 2015 چې په افغانستان کې چې په هر ښار کې بم الوتی و په هر ځای کې مړي کېدلی و زموږ تلفات ډېر لوړ ولاړله نو فکر کوم دغه رقم یو کال به زه متاسفه یم په دې کې به د پاکستان ملکي خلک ډېر شهیدانېږي خلک به ډېر سره بې ځایه سي او د پاکستان د افغانستان روابط به ډېر خراب سي مګم دا هغه کار دی چې د پاکستان فوج خپله ځان ته جوړ کړی دی لکه یو مین چې ته خپله پر لاره بل چاته پټ کې بله ورځ خپله پر وخیجې داسې یو کیسه ده مننه جنرال صاحب